اوله فتنه دی بني اسرائیلو وای په خدو کې الله تعالی را ایستلی و. نو د نساء په حقله پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل امت ډیر ویرولی ده. ګوره هغې ورته یو نوم بدل کړی، هغې جنسي تیری ورته وایي. دغه ځان چې لږ داسې عصري خلک ځان متمدن خلک بولي، دغو خلکو په مخ کې چې ته زنا یاده کې هغه سړي ته داسې یو احساس ورکوي یا لواطت یاد کې چې دا داسې د شرم غوندې خبره ده. خو که جنسي تیری یاد کې وایي دا یو متمدنه کلمه ده. خو ګوره دغه وضعه دا غربیانو کړې ده، دغه جنسي تیری یو کلمه چې څوک وضع کې خو تعریف به یې هم هغه کوي. د هغو دغه خبره چې په خلکو کې رواجوي دا داسې معمولي خبره نه ده. اصلا دغه کلمه د خلکو په ذهن کې کېنوي یو واري چې هغه د کلمې سره بلد سي او بیا به وروسته تعریف هم دی ورته کوي چې جنسي تیری څه معنا. یو څوک په زور له یو ښځې سره زنا وکړي، یو څوک په زور له یو چا سره لواطت وکړي، که دواړه سره راضي وي هېڅ پروا نه ده، دی به یې همدغه تعریف کوي. باید خلکو ته موږ دا ور وښیو چې نه، شریعت د دې دپاره زنا نوم یې ده، لواطت یې نوم یې ده، او د لواطت او د زنا تعریف ورته وکړو چې د یو سړي له یو زنانه سره بغیر د نکاح نه یا بغیر د هغه ملک یمین نه تعلق دا زنا ده. که دا په رضا وي، که دا په خوښه وي، او که دا په زور باندې وي، دا که د خلکو مخکې وي، که په پټه وي، که د خپلوانو په رضا وي، که د هغې په ناخوښي وي، دې ته زنا وایي. لواطت هم پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې یو څوک د مسلمان په قتل کې په نیمه کلمه مرسته وکړي، جاء یوم القیامة مکتوب بین عینیه آئس من رحمت الله. وای په دې اقتل کې یوازې دغه اوق ورته ووایي، دا تل یې ملا نه وي ویلی، نو په ورځ د قیامت به یې وایي په تندي باندې لیکلي وي چې دا د الله تعالی د رحمت نه ناامیده ده. نو دلته د هغه بیان راته کوي. دا موږ تاسې په دغه تیر شل کلن انقلاب کې دغه صورتونه ډېر ولیدل. نو وایي ولا تمشو ببریئ، تاسې یو بې ګناه سړی، یو پاک سړی، یو غیر مجرم سړی، بری هغه څوک چې هغه له جرم نه او له ذنب نه له ګناه نه هغه خلاص وي، یو پاک سړی تاسې مه بیایاست الی ذي سلطان، حاکم ته، د سلطې او د قدرت خاوند ته، لیقتله چې هغه یې ووژني. مطلب وژنه یې مه، جاسوسي هم مه ورباندې کوه.